سلامونه وخت مو په خیر. دا شی مروج او رواج ګرځیدلی چې په هر ځای کې قانون په غریبو او ټیټو خلکو باندې تطبیق کیږي. نن کرکټ بورډ بیا داسې یو کار کړی چې نه منلو ده. کرکټ بورډ ټیټ رتبه کسان له بورډ رخصت کړي دي. حکومت باید کاري فضا رامنځته کړي، ولې دوی بیا برعکس خلک له دندو ګوښه کوي. زما یو نظر او طرحه دا ده چې دوی باید هغه کسان چې 1,80,000 او 70,000 او 50,000 معاشونه اخلي، د دوی معاشونه دې کم کړي او د یو بیچاره او غریب روزي دې نه دروي. حالانکه چې د دوی او دغه غټو خلکو د ټولو نه دوی ډیر کار کوي، امکانات نه لري، سهولتونه نه لري، او برعکس بیا د غټو خلکو ته هر شی موجود ده. ایر کنډیشن دوی ته چلندي، د زعفرانو چایونه، وچې میوې، هر شی دوی ته موجود دي. خارجي سفرونه له هر سهولت دوی برخمن دي. بیا راشي وایي چې بودیجه کمه ده. ملګرو راځئ چې راپورټ در باندې ووینم. کرکټ بورډ څه کړي دي؟ کرکټ بورډ د بودیجې کمښت او کاري برخه کې د غوره کیفیت د رامنځته کولو په موخه د دغې ادارې د ځینو کارکوونکو قراردادونه پای ته ورسول. د کرکټ بورډ د مشرتابه او بشري سرچینو د ګډې پریکړې پر بنسټ په دې وروستیو کې د کارکوونکو پر تشکیل له سره کتنه وشوه، او هغه ټول اضافي کسان چې په تشکیل کې ورته اړتیا نه لیدل کېده د پورته ذکر شویو ستونزو له امله د 43 کسانو قراردادونه پای ته ورسول شول. د افغانستان کرکټ بورډ د بشري سرچینو د مسؤل ضیاءالحق ضیاء په وینا د بودیجې د کمښت او په کاري برخه کې د کیفیت رامنځته کولو په موخه دا ډیره اړینه وه څو موږ دغه ګام پورته کړو. دا چې اوس مهال د بودیجې له کمښت سره مخ یو، نو د ادارې پر ځان بساینه او مالي ثبات ډیر مهم دی، نو پر همدې بنسټ مو یاد ګام پورته کړی دی. هغه همدارنګه زیاته کړه د یاد شمېر کارکوونکو معاشونه د میاشتې شاوخوا 1 میلیون افغانۍ او د کال تقریبا 12 میلیونه افغانۍ کیږي. د ادارې د نوې تګلارې پر بنسټ په دغه اندازه پیسې پر تخنیکي او رغنیزي چارو لګیږي چې پر بنسټ به یې په یادو برخو کې ډیر ژر مثبت بدلونونه رامنځته شي. دغه راز د یادونې وړ ده چې د ادارې او پالیسۍ پر بنسټ په یادو ټولو کارکوونکو ته د راتلونکي سپټمبر میاشتې معاش هم لیږل کیږي. د کرکټ بورډ د بشري سرچینو مسؤل که څه هم 43 کسانو د کمولو خبره کړې ده، خو د دغه کسانو نومونه یې نه دي په ډاګه کړي چې دا کسان څوک وو او په کومو مقامونو یې کار کوه. ملګرو ستاسو نظر څه ده؟ نظر مو موږ سره حتماً شریک کړئ، او ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له تازه و پیښ څه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي.